بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ټول ملګري په خیر راغلی د یو نوې هفتې تحلیل ته موږ او تاسې دوهمې هفتې ته داخلېږو او د ډسمبر میاشتې دویمه هفته موږ او تاسې سره لږ څه فنډامنټلز نیوز ډېر زیات دي او موږ او هغې سره خواخوا کې ټیکنیکل نیوز به هم موږ او تاسې ټیکنیکل چارټس به هم او تاسې ګورو. ولې تر ټولو مهم څیز هغه موږ او تاسو دپاره د حرکت پیژندل دی چې له کوم ځای نه موږ او تاسو څنګه حرکت اکسپیکټډ کوی شو، څنګه ګټه ترېنه اخیستی شو. نو راځئ ځو چارټ ته. په چارټ کې خبرې په دې کوو چې فنډامنټلز څه شی دي او موږ او تاسو سره راتلونکې هفتې ټیکنیکلي کومې پروبابلیټیز شته، کوم چانسونه شته چې موږ او تاسو له هغې ماکسیمم پروفیټ ځان دپاره ګین کړو، ګټه ترېنه واخلو. نو لیټس ګو. ښه، را به شو موږ او تاسې چارټ مخکې له دې نه چې لاړ شو ډیلی ویکلی او یا هم منثلی چارټس وګورو. اول باید راشو په څو فنډامنټلز خبرو باندې لومړی باید ځان پوه کړو. تر ټولو لومړی څیز هغه موږ او تاسو سره د بشار الاسد تېښته ده چې هغه واک پرېښو، د هغه مخالفین واک ترلاسه کړ او کنټرول ته ورسېدل. نو داسې دا تر ټولو مهم خبر ده چې موږ او تاسو په دې ویکند کې د ځان سره لرو. یعنې په دې معنا باندې چې موږ او تاسو سره مارکیټ په اوپن ګیپ کې خلاصېږي. موږ او تاسو په دې مخکې خبرې اترې کړې چې جیو پالیټیکل ایشوز چې کله راځي هغه موږ سره مارکیټ څه شی کوي، د سرو زرو ارزښت موږ سره لوړوي د ډالرو په مقابل کې او د نورو کرنسیو په مقابل کې چې موږ او تاسو د مارکیټ کې لرو. ځکه خلک همیشه خپله سرمایه چیرته راوړي؟ سیف ایون اسټ ته راوړي، چې سیف ایون اسټ زموږ او تاسو سره څه شی دی؟ هغه موږ او تاسو سره سره زر یا هم ګولډ دي. نو تیره هفته چې کله مارکیټ بند شوی دی په 2633 کې بند شوی، ایکسپیکټیشنز دا دي چې 2640 45 او 42 منځ کې په دې رینج کې موږ او تاسو سره مارکیټ اوپن ګیپ شي. یعنی څوک چې بای لري پروفیټ کې به نور هم وي، څوک چې سیل لري لاس کې به اتوماتیکلی راځي. نو دلته موږ او تاسو دپاره لومړنی خبر دا دی. دوهم فنډامنټل نیوز چې موږ او تاسو لرو هغه د ځان سره د ټرمپ مصاحبه ده چې نن یې ترسره کړې ده د NBC تلویزیون سره. په هغې کې څو مهم نقاط دي. هغه د اوکراین جنجال دی، د اسرائیل جنجال دی، ورسره خوا کې د دوی په داخلي چارو کې مثلا د فدرال ریزرو پاول کوم ځای چې دی هغه به د دې سره پاتې وي. نو دا هغه شیان دي چې په مارکیټ ډېر زیات راتلونکې هفته کې تاثیر درلودی شي او موږ او تاسو سره مارکیټ ولې ټر کوی شي. نو دا به د دې باعث کېږي چې موږ او تاسې په مارکیټ کې غټ مووز ولرو، غټ حرکتونه ولرو. نو زموږ او تاسې کار څه شی دی؟ اپورچونیټي ته کېناستل، اپورچونیټي ته صبر کول او کله چې راځي یس ټو اپورچونیټي. نو زو تحلیل کوو چې کومې اپورچونیټۍ نشته دی موږ او تاسو سره. د بای لپاره کومې اپورچونیټۍ دي او د سیل لپاره کومې اپورچونیټۍ دي. د سیل لپاره موږ او تاسو یې کلیرلی بحث کړی دی. موږ او تاسو دپاره سیل یوازینی وخت چې یو ښه غټ رینج موږ لرو هغه یو H4 کینډل د 2615 لاسو نه لاندې کلوز کېدل دي چې موږ او تاسو یو کلیر موف حرکت ولرو تر 2615 اتیا پورې، چې دا به زموږ او تاسو سره لوی حرکت وي. ولې ځو موږ او تاسو لکه څنګه چې همیش خپل تحلیل کوو منتلی کینډل نه سټارټ. موږ او تاسو د منتلی کینډل کنډیشنز ګورو، کوم چې اووه ورځې یا یوه هفته د دې کې موږ او تاسو سره موو اوپن دی، حرکت دی او تاسو ګورئ چې د دې کوشش وشو چې 2650 بریک شي او 2680 2000 پورې حرکت لاړ شي. ولې د دې لپاره چې کوم خاص جیوپالیټیکل نیوز نشته دی، د دې لپاره چې خاص په مارکیټ کې غټ موو نشته دی. نو مهم شی چې مهم ساجد رو رهی کومنټ وبخښئ. دلته موږ او تاسو سره د منتلی کینډل دی. نو دا موږ او تاسو سره د منتلی کینډل هغه لومړنی اساس چې دی، اساسات چې کوم یو دي هغه تر ټولو مهم دی چې موږ او تاسو د منتلی کینډل موو وګورو. د منتلی کینډل موو لومړنی زون چې موږ او تاسو سره د بای دپاره دی هغه همدغه ساحه چې موږ او تاسو همدا اوس پکې یو. که تاسو چېرته وګورئ د منتلی کینډل په اساس باندې که موږ او تاسو ځان دپاره یو زون وګورو، دا موږ او تاسو دپاره یو زون شته دی چې موږ او تاسو له دې ځای بای کوی شو، بالخصوص په دې ساحه کې. دا موږ او تاسو دپاره یو زون ده چې د دې ساحې څخه موږ او تاسې بای ترسره کوو. ولې د یو ښه حرکت دپاره په منتلی کینډل باندې موږ او تاسې اکتفا نه کوو، نه ګورو، ځکه یې نشو کتلی چې موږ او تاسې منتلی کینډل کې لا 13 ورځې لرو. د دې سره خواخوا کې 20 د ډسمبر نه وروسته موږ او تاسې مارکیټ آف لرو ډېر زیات. نو ټریډنګ ډیز نشته دی په مارکیټ کې ډېرې. نو منتلی کینډل ته پرېږدو چې څه رقم حرکت کوي. نو دا چې موږ او تاسې انټراډے ټریډ کوو، نو انټراډے ځان دپاره به اپورچونیټیز ګورو، ګټه به ترېنه اخلو. نو لکه څنګه چې ما تاسو ته ډېر وویلې، زه د تېرو څو میاشتو راهیسې په ګولډ کې بایر یم
او د بای اغستل د 2550 نه وروسته ما سٹارټ کړی دي او ټارګټ مې هم های دی چې څومره ما تاسو ته ویلي دي چې هغې پورې موږ او تاسې بای پسې ګرځو. ولې تاسو که چېرته وګورئ که چېرته یو مشکل حل کېږي جیوپولیټیکل مشکلات ډېر زیات راځي. نو خلک هر وخت کې د امکانات شته دی چې مارکیټ چې شي مارکیټ خپل موو واخلي او موږ او تاسې یو ډېر غټ اپورچونټي کیچ کړو چې څوک څومره چې کېږي هغومره موږ او تاسې له دې ګټه واخلو او استفاده ترې وکړو. نو موږ او تاسې اوس مهال د منتلي کینډل په بیس باندې یوازینی زون چې لرو هغه 2613 او 25 ساحه ده چې موږ او تاسې دا په نظر کې نه نیسو د منتلي بیس په اساس باندې دا اګنور کوو. د دې لپاره اګنور کوو چې موږ او تاسې مکمل میاشت لرو د سره جیوپولیټیکل ایشوز الریډي راغلي دي. نو موږ او تاسې نشو کولی چې ویو چې اوکې پرایس به تر دې ځای پورې راځي که پرایس به له دې ځای نه بیرته تر 2755 پورې حرکت ترسره کوي. نو راځو موږ او تاسو چیرته د ویکلی کینډل هغه سټرکچر ګورو چې څه رقم جوړ شوی دی. کله چې موږ او تاسې راشو ویکلی سټرکچر ته وګورو د تیرو 15 هفتو دا سټرکچر چې موږ او تاسو سره دلته شته دی په دې کې موږ او تاسو سره یو جیوپولیټیکل ایشوز چې کله اوکراین حمله کړې وه د هغې نه وروسته موږ او تاسې د 2609 نه تر 2700 شلو پورې موږ او تاسې شاوخوا حرکت درلودو چې آلریډي مور دین 1000 پیپس راځي. دغه 1000 پیپس حرکت فقط د اوکراین د جنجال له امله راپورته شوی او بیرته د لبنان د جنجال نه وروسته او دې سره خواخوا کې چې د ګولډ سپلای ډېره شوې ده د چین ډسکوري وه د هغې اساس باندې موږ او تاسو سره د ګولډ یو ډېر تیز ډراپ د تېرو دوشنبې په ورځ باندې و چې مارکیټ موږ او تاسو سره ډېر قوي ډراپ درلودو او ډېر قوي حرکت یې کړی موږ او تاسو سره سل سایډ باندې. ولې دلته موږ او تاسو که وګورو دا یو حرکت موږ او تاسو سره جوړ شوی ولې تېره هفته موږ او تاسو سره یو کمپلیټ رینج ساحه ده. نو که موږ او تاسې ویکلی زونز وګورو یا ویکلی ساحه وګورو چې ویکلی موږ او تاسو دپاره د بای او سیل اپورچونټي ځان دپاره جوړه کړو لومړنی سیل اپورچونټي زموږ او تاسو دپاره د دې کینډلو دغه حرکت یا دغه موف دی چې د دې ځای نه موږ او تاسو شی کوی شو لومړنی حرکت د ځان دپاره اکسپیکټ کوی شو چې د دې لیکویډیټي د ګرب کېدو نه وروسته ګرب کېدل خو شاید ځکه ونه شي چې سبا موږ او تاسو جیوپولیټیکل نیوز لرو مارکیټ اوپن ګیپ شي او هماغسې خپل حرکت واخلي په ډېر امکاناتو سره دا شی دی. ولې بیا هم موږ او تاسو دپاره د بای یو اپورچونټي 2618 ساحه ده چې موږ او تاسو په دې ساحه کې ځان دپاره څه شی کوی شو یو د بای اپورچونټي د ویکلی کینډل په اساس باندې کتی شو. بل بای اپورچونټي چې موږ په ویکلی کینډل په اساس باندې کتی شو چې سبا مارکیټ اوپن کېږي او موږ او تاسو سره د ویکلی کینډل د تیر ویکلی کینډل کوم ویک چې دی هغه اتوماتیکلی بریک کېږي موږ او تاسو سره. کله چې دا بریک شي نو موږ دوه شیان لرو یو ویکلی موو موږ او تاسې ځان سره لرو او دویم موږ او تاسې منتلی ریټرن لرو یا ریورسل لرو چې دا پرایس سره هم ټیکنیکلی مرسته کوي هم فنډامنټلی مرسته کوي تر څو چې ولري یو لانګ موو حرکت ولري. نو موږ او تاسې د بای دپاره د ویکلی کینډل په اساس باندې کوم پروبیبلیټیز لرو لومړی د بای اپورچونټي چې لرو هغه موږ او تاسې 2620 او 2625 ساحې څخه 2618 پورې په دې ساحه کې درلودی شو چې وړوکو ټایم فریمونو کې به ځان دپاره مشخصوو. ولې کلیر کټ بای چې موږ او تاسو ایکسپیکټ کوی شو هغه 2650 ساحې بریک اوټ دی. کله چې دا بریک اوټ تر سره شي نو موږ او تاسو په دې باید پوه شو چې زموږ پوزیشن تر کوم ځای پورې باید هولډ شي. صحیح ده زموږ پوزیشن لومړی همیشه 50% اف د باډي اف د کینډل وي همیشه 50% د دې کینډل موږ او تاسو سره باډي ده چې دا زموږ او تاسو لومړنی ټارګټ وي په ویکلی کینډل په اساس باندې چې 2688 او 2608 پورې دا زموږ لومړنی ټارګټ دی. که کوم ملګري سل دپاره زړه ښه کوي وروسته د بریک اوټ نه یوازینی زون چې تاسې یې حد اقل کوی شئ 1200 پیپسه ګیر کوي هغه تاسې 2680 ساحه ده چې تاسې کوی شئ له دې ځای یو سل ټرای کوئ او ګټه ترېنه واخله چې انشاءالله موږ او تاسو یو مارکیټ څارو چې څنګه ښه اپورچونټي ترېنه لاسته راوړو او ګټه ترېنه واخلو. په هر حال باندې دا موږ سره د ویکلی کینډل هغه مهم زونونه دي زو وړوکو زونونو ته چې موږ او تاسو انټراډے ټریډ لپاره ځان دپاره زونونه پیدا کړو ګټه ترېنه واخلو. رابرټ چیرته ډیلی ته ورځنیو کینډلو ته که چیرته تاسې ورځنیو کینډل ته وګورئ پرایس قیمت موږ او تاسو سره یو ډېر مهم زون ته ډېر زیات ریسپیکټ کړی یعنې دلته موږ او تاسو ته ښکاري چې له دې ځای نه پرایس څه شی دی پرایس امکانات شته دی چې بیرته موږ او تاسو سره یو اپ ټرند سټارټ کړي او خپل موف حرکت پاس سایډ ولري چې جاری وساتي. ولې په یو صورت کې موږ او تاسو د ډاون ټرند څه شی درلودی شو ډاون ټرند یو اپورچونټي درلودی شو هغه موږ او تاسو سره سبا مارکیټ اوپننګ دی او د هغې نه وروسته موږ او تاسو سره د دې مارکیټ لیکویډیټي ګرب کېدو نه وروسته یو ریورسل دی چې باید دپاره کوی شو او که چیرته H4 موږ او تاسو سره کلیر کټ د دې نه لاندې کلوز کېږي نو موږ او تاسو پوهېږو چې زموږ او تاسو نیکسټ ټارګټ کوم ځای دی. ولې دا اوس پروبیبلیټي د دې ډېره کمه ده
ریزن هم ما درته ټول تشریح کړو. نو موږ او تاسې که د بای دپاره اپورچونټي ګورو نو موږ او تاسې په ډیلی کینډل اساس باندې که چیرته سبا مارکیټ اوپن شي او موږ او تاسو سره ډیلی ویک یا سپایک چې کوم یو دی دا بریک شي نو موږ او تاسې ایکسپیکټیشن څه شی کوی شو. زما دپاره بیا دا ساحه نور دومره ډېر زیات ارزښت نه لري چې دغه دا پاس پریمیم ساحه ده. فقط د دې دوه کینډلو انګالف کېدل په ډیلی کینډل ما دپاره دا اپورچونټي راکوي تر څو زه کوم ځای ټارګټ کړمه 2615 اتیا 2715 او 2720 ساحه د ځان دپاره په ډیلی کینډل اساس باندې ټارګټ ونیسم او ګټه ترېنه واخلم. ولې یوازې دا نه دی، موږ د دې هفتې په جریان کې په یو ایس کرنسۍ باندې ډېر زیات مهم نیوز لرو، په نورو کرنسیانو باندې نیوز لرو چې دواړه ډېر زیات تاثیر درلودی شي. که چیرته دغه جیوپولیټیکل ایشوز سره یو خبر هم منفي په ډالرو راځي نو موږ سره د ګولډ پرایس یو په 4 چنده فاصله شي، یو په 15 چنده فاصله شي. نو کله چې بای اپورچونټیز ګورئ یو اندازه څه شی کوئ هولډ کوئ، ځکه زه ایکسپیکټیشنز دا کومه چې له دې ځای نه موږ څه شی ولرو یو اپ ساید موو ولرو او ګټه ترېنه واخلو، اوږد حرکت ځان دپاره ګیر کړو لکه څنګه چې موږ او تاسې 2600 او 2515 اتیا ګیر کړی و، د دې ځای نه 2752 مو ګیر کړی و، بیا دې کینډل کې 2700 مو ګیر کړی و تر څو 2714 پورې ګټه هم ترې واخیسته. دا هم تاسو سره کولی شي چې ستاسې اسټ یا سرمایه څو چنده کړي په یو ورځ یا هم 2 ورځو کې. نو د دې لپاره د دې څارل، په دې باندې وخت تېرول او د دې هولډ کول د دې ارزه چې تاسو صبر ورته وکړئ. نو دا موږ او تاسو دپاره په ډیلی کینډل کې اپورچونټیز دي چې ګټه ترېنه واخلو، استفاده ترې وکړو. دلیل هم دا دی چې پرایس موږ او تاسو سره دلته کوم انګالف چې شوی دی او مثلا بریک آوټ او بیرته بریک ان ترسره شوی موږ او تاسو سره همیشه پرایس دا سپورټ ته ډېر زیات ریسپیکټ کوي او دا موږ او تاسو سره میجر سپورټ په اساس باندې دی. نو کله چې موږ او تاسو د میجر سپورټ خبره کوو نو د دې هغه حرکت چې کوم یو دی وړوکی نه دی. صحیح ده، موږ او تاسو په یو رینج کې یو هفته یو نیمه هفته کېږي، ولې د دې رینج بریک آوټ سبا امکانات ډېر زیات دي په جیوپولیټیکل ایشوز په اساس باندې. خو په هر حال د بای دپاره په ډیلی اساس کې دا لرو، ولې لږ نور راحته کړو تاسې چې څنګه ښه هغه ولرئ ایکسپیکټیشنز د مارکیټ نه ولرئ. ښه را به شو H4 ته. H4 کې عیناً همدغه ساحې دي موږ سره. هغه ملګري چې سیل اپورچونټي ګوري، د سیل لپاره اپورچونټي ګوري، هغوی دپاره څه شی دی؟ هغوی دپاره کلیر کټ موضوع دا انډیواله H4 د 2615 لاسو نه لاندې د دې ریټیسټ کې بیرته موږ او تاسو سره د دې زون وړوکي سټاپ لاس له 20 پیپ سره 2609 موږ او تاسو سره 2688 دا هغه مهم ټارګټونه دي چې موږ څه شی کوی شو ایکسپیکټ کوی شو په سیل اپورچونټیز کې له دې ځای څخه. په هغه صورت کې چې موږ او تاسې کلیر بریک آوټ کوم ځای کې ولرو په 2614 نه لاندې د H4 کلوزینګ موږ او تاسو سره وشي. ګورئ H4 کلوزینګ ډیر زیات مهم دی په دې ساحه کې زموږ او تاسو سره. کینډل به یو ډیر تیز حرکت سره راشي، ولې بیرته که H4 به وګورئ لکه دا کینډل مثلا بریک آوټ بیرته بریک ان هیڅ تاثیر به نه لري. نو دې لپاره موږ او تاسو دپاره د سیل دپاره یو غټ سیل چې موږ او تاسو سره 300-400 پیپسه ګیرېږي هغه دغه اپورچونټي ده چې ګیروی شو ګټه ترېنه اخیستی شو. د بای دپاره بیا زه څه ایکسپیکټیشنز کوم. د بای دپاره عیناً لکه څنګه چې موږ او تاسو اوس نورو وړوکو سټرکچرونو ته ځو، په H4 کې موږ سره کلیرلی 2 زونونه دي. یو د بای دپاره همدغه زون دی چې موږ او تاسو په نښه کړی 2615 ساحه ده چې له دې ځای نه زه ایکسپیکټیشنز څه شی کوم د دې مثلا که چېرته پرایس د دې ریټیسټ ته راشي، البته چې کوم ډېر لږ پاسیبلیټیز دي نن سبا په سبا اوپننګ کې د دې ځای نه لومړنی ټارګټ زموږ 2650 دی، صحیح ده، او دویم ټارګټ موږ او تاسو سره 2680 دی. دا دوه ټارګټونه دي. ولې که چېرته سبا مارکیټ داسې حرکت ونه کړي ډایرکټلی راشي چېرته ډایرکټلی موږ او تاسو سره راشي سبا مارکیټ اوپن شي او دا ځای بریک کړي، صحیح ده. زما دپاره نور د دې نه وروسته دا ساحه چې کومه ده دغه ساحه دا ډېر زیات میجر هغه نه دی، ریزسټنس نه دی، ډېر مهم ریزسټنس نه دی، مین ریزسټنس نه دی، وړوکی ریزسټنس ما سره حسابېږي. میجر مین ریزسټنس چې موږ او تاسې لرو 2600 دی، 2652 ساحه ده چې موږ او تاسې دا ځان سره لرو. د دې نه وروسته په ریټیسټ کې مثال په ډول موږ تاسې دا لرو، بېرته د دې په ریټیسټ کې موږ او تاسې که ریټیسټ اپورچونټي راغله موږ او تاسې به ګیره کړو، که رانغله موږ او تاسې به ډایرکټلی سټراک فارورډ د بای سره ځو او ګټه به ترېنه اخلو. څنګه؟ مثال په ډول پرایس راغو دلته ما ساین ولیدل یو وړوکي ریټیسټ سره له دې ځای سپورټ ریزسټنس بیکم سپورټ کومه هغه چې لرو فارموله چې موږ لرو د دې ځای نه لومړنی ټارګټ باید کوم ځای وي 2680
دویم ټارګټ 2700 موږ او تاسو سره دا دوه ټارګټونه دي چې موږ او تاسو ایکسپیکټیشنز د دې چې شي کوي شو په دې هفته کې درلودل شو چې کلیرلی موږ او تاسو سره دا دوه زونه دي ولې که کوم ملګري بیا هم په دې زون کې د ځان لپاره سل اپورچونټیز ګوري هغوی دپاره لومړنی سیس کنفرمیشن په M15 کې انګلفینګ ورسره خوا کې H4 لیکویډیټي ګرابېدل او د هغه نه وروسته ریورسل دپاره فکر کول دي بېهوده بې فکره بې پلانه به هیڅکله په دې هفته کې سل ته نه داخلېږئ ولې به سل ته نه داخلېږئ ولې به سل ته نه داخلېږئ ځکه موږ او تاسې جیوپولیټیکل ایشوز لرو ورسره خوا کې یو کلیر رینج لرو کلیر رینج په دې معنا باندې چې پرایس د 2655 نه وروسته موږ او تاسو سره 2615 اتیا 90 پورې هیڅ شی نشته منځ کې او ډیر تیزی سره 15 دقیقو کې لکه څنګه چې موږ او تاسو یو ټریډ تر سره کو فکر کوم دا ټریډ او فکر کوم دا ټریډ چې تر شپېتو پورې 58 ټي پی و زموږ او تاسو چې دې نم ګټه واخیسته استفاده هم ترې وکړه دا موږ او تاسو یو ټریډ لکه څنګه چې مخکې همداسې ټریډ موږ همداسې ګټه هم ترې نه واخیسته ښه راځو دې ته چې موږ او تاسې دلته دوهم خبرې ته د سیل دپاره اپورچونټي په دې رینج کې کوم ځای کې کتی شو صحیح ده زه خپله د څه شي دپاره ګورم د رینج دپاره مثلا د سیل دپاره اپورچونټي لومړنۍ اپورچونټي په دې ساحه کې ګورم دا ساحه چې موږ او تاسو سره لوی ساحو څخه ده د دې څخه یو سیل اپورچونټي سل یو نیم سل پیپسه کتی شمه د دې ځانه ټارګټ څومره دی همیشه موږ او تاسو سره زموږ لومړني ټارګټونه چې کوم وي فرست سپورټ بیکم ریزسټنس ساحه ده نو که د دې ځانه زه سیل ګورم د دې ځانه لومړنۍ ساحه بیرته زما دپاره 2640 ده صحیح ده دویمه ساحه که چېرته دا زون بریک کېږي دې ته هغه نه کېږي ریسپیکټ نه کېږي دې زون ته بیرته موږ او تاسو سره نو بیرته موږ او تاسو کوم ځای ایکسپیکټ کوی شو 2640 ساحه هم ایکسپیکټ کوی شو چې پرایس حرکت ولري نو زه خپل راتلونکي هفتې ته ډیر زیات مینوال په دې یم چې ولټایل دی حرکت شته دی بای سیل دواړو اپورچونټۍ نه ډېرې غټې دي نه دا چې موږ او تاسې مثلا په 50 سل پیپسه کې دلته بند یو او بای او سیل 50 سل پیپسه کې اوټ کېږو ګټه ترې نه اخلو بلکې موږ او تاسې کوی شو مکسیمم پروفیټ له دې واخلو او ګټه ترې نه واخلو نو لومړنۍ موږ او تاسو سره د سیل اپورچونټي 2640 اتیا شپږ اتیا اته اتیا ساحه ده چې په دې ځای کې به کنفرمیشن ګورو هر ځم چې کنفرمیشن واخیستو هغې ځای نه موږ او تاسې بیرته لکه څنګه چې موږ او تاسې 240 سیل کړی و 25 مو ټي پي وه فول ټي پي ټول ټچ وي او موږ او تاسو بالاخره واغسته ځکه موږ او تاسو سره ګورئ د دې ریزسټنس نه دلته چې کوم سپورټ جوړ شوی و دلته آرډر بلاک موږ او تاسو سره کریټ شوی و دا زموږ او تاسو ټارګټ و صحیح ده او دا ټول ډن شو نو اوس راځو دې ته چې موږ او تاسو چې شی کوو موږ او تاسو به مارکیټ اوپننګ ته انتظار کوو چې څه شی ترسره شي او څنګه ګټه ترې نه واخلو دا موږ او تاسو سره H4 سناریو ده کلیرلی بریک آؤټ دې سیټ ته پاس حرکت د دې ځنه موږ او تاسو سره ریټیسټ د دې ځنه بای موږ او تاسو پاس حرکت او یا هم H4 کلوزینګ د دې ځنه لاندې موږ او تاسو کلیر کټ ته 2615 اتیا پورې 300 پیپس حرکت اغسته شو راځو H1 ته ښه که چېرته تاسو H1 وګورئ موږ او تاسو سره H1 آیرن ټول همدغه یو سناریو موږ او تاسو سره تکراروي صحیح ده دلته موږ او تاسو سره هغه تر ټولو مهم حرکت چې کوم یو دی هغه یو ځل ترسره شوی دی د نفي نیوز مثلا بای او سیل نه وروسته نو موږ او تاسې نیکسټ موو لرو اوس عینن دوه زونونه په H1 کې موږ او تاسو سره دي یو 440 او 40 ساحه ده او یو موږ او تاسو سره د 250 بریک آؤټ دی صحیح ده که چېرته موږ او تاسو په H1 کې هم دغلته کلوزینګ ولرو نیو اوپننګ کې د H1 د دې ځای نه بای صحیح ده د H1 نیو اوپننګ بای صحیح ده هر کله که مثلا تاسو سبا کېناستئ که زه هم نه ومه له دې ځینه مثلا دلته H1 دلته کلوز شو په دې ساحه کې صحیح ده ستاسو دپاره H1 کلوزینګ دلته وشو نیو H1 اوپن شو او دارکي دا بل کینډل بریک کو لس پیپس سټاپ لاس سره 15 پیپس سټاپ لاس سره له دې ځای نه څه شی ایکسپیکټ کوی شئ له دې ځای نه ډایرکټي تر دې ځای پورې 2988 پورې 380 پیپسه و 380 پیپسه موو په یو ساعت یو نیم ساعت حرکت کې تاسو ډیر ایزلی کیچ کوی شئ ډیر ایزلی لاس ته راوړی شئ دا ستاسو لپاره یو له بهترینو اپورچونټیانو ده که مارکیټ کې دا شی ترسره شي حتما له دې ګټه واخلئ استفاده ترې وکړئ او مکسیمم پروفیټ ترې واخلئ ځکه د دې کلوزینګ بیا داسې نه ده چې تاسو دلته ترسره کوئ یا دلته ترسره کوئ یا دلته نه کلیرلی موږ او تاسو چې لرو دا حرکت لرو د دې مثال زه تاسو ته په بک ټیسټ کې درکړم چې څنګه که خیال مو کړی وي موږ له دې ځای څخه یو بای کړی د دې نه وروسته چې کله دې کینډل د دې بل کینډل موږ او تاسو سره سپایک چې کوم یو دی دا بریک کو نو ما تاسو ته وویل چې د دې 40 نه بای وکړئ
د دې کینډل لاندې 4 سټاپ لاس شو ستاسې لومړنی ټي پي ستاسې کوم ځای دی 50 دی د دې ګورئ د دې بریک اوټ نه وروسته دا موږ او تاسو سره بیا زون نه دی لکه څنګه چې موږ او تاسې که سبا دا کنډیشن برابرېږي دا موږ او تاسو سره زون نه دی نو عینا د دې بکټس ډیټا کوم ځای دی دا لامل دی چې موږ او تاسو دلته مینر بیا سپو هغه لرو ریزسټنس لرو میجر ریزسټنس نه لرو نو موږ او تاسو سره میجر ریزسټنس کوم یو ځای دی هغه 2640 او 250 ترمنځ کې دی که دا چېرته بریک کېږي کلیر کټ بای سیټ او بای حرکت په نظر کې ونیسئ نه د دې لپاره چې تاسې سل ته کښېنئ او سل ترسره کوئ نور باقي مارکیټ دی هر څوک چې ښه اپورچونټي هر ځای کې ګوري ګټه ترېنه واخلئ استفاده ترې وکړئ او مخې ته لاړ شئ ځکه مارکیټ دی هر اپورچونټي پکې راتلی شي او هر ځای نه ګټه اخیستی شئ دا زما ایکسپیکټیشنز دي مارکیټ نه په دې هفته کې چې زه به خپله دې ته انتظار کوم او ګټه به ترېنه اخلم ولې لومړنی بای چې زه ټریک کوم هغه ما سره 2625 او 30 ساحه ده که چېرته دا ریسپیکټ نشي دویم بای چې زه ټریک کوم 2615 او 14 ساحه ده البته د کنفرمیشن نه وروسته شیک اوټ نه وروسته موږ او تاسې به له دې نه وروسته یو حرکت نیسو او ټارګټونه به هم همداسې لکه څنګه چې مثلا مخکې غټ نیولې همداسې غټ ټارګټونه په نظر کې نیسو او ګټه به ترېنه اخلو نو توکل په خدای وګورو چې څه شی ترسره کېږي او مارکیټ موږ او تاسو ته کومې اپورچونټۍ نه راکوي او څومره موږ او تاسې له دې استفاده کوی شو ګټه ترېنه اخیستی شو نو دا موږ او تاسو سره د دې هفتې هغه حرکتونه دي یو سل زون موږ او تاسو سره دا دی وارد او دویم سل زون موږ او تاسو لپاره هغه دا ځای دی 2915 دا موږ او تاسو لپاره مهم زون دی چې موږ او تاسو له دې دوه ساحو څه شی کوی شو ښه سل درلودی شو وروسته له دې بریک اوټ څخه تر دې ځای پورې یو دوه اپورچونټیانې د دې ځای نه ټارګټ 2915 نه ټارګټ 2688 که چېرته دا هولډ کېږي نه 2640 موږ او تاسو سره دا ټارګټونه دي چې موږ او تاسو ایکسپیکټیشنز کوی شو ګټه ترېنه اخیستی شو ښه نو دا موږ او تاسو سره څه شی دي مارکیټ حرکتونه دي چې موږ تاسو فکر ورباندې کوی شو ګټه ترېنه اخیستی شو نو کوم ملګري که سوال څه شی لري کوی شئ خپل سوالونه وکړئ تر څو سوال نه جواب شي او راتلونکې هفته کې ګټه ترېنه واخلئ